السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل اپلیکیشنان معلوم کړئ چې تاسو موبایل کې د کوم اپلیکیشن اپډیټس راغلی ده او تاسو نه یاست خبر. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کمنټس کې هم ما تاسو ته لینک درکړی ده. له هغې څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې هم دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ دغه رقم دوستانو تاسو راسئ خپل موبایل کې به دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ. نو کله چې موږ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ اوس که ستاسو موبایل کې اپډیټس راغلی وي یا دغه رقم د یو اپلیکیشن اپډیټس راغلی وي یا د فیسبوک یا د واتساپ یا د یو بل کوم لازمي اپلیکیشن اپډیټس راغلی وي او تاسو نه یاست خبر دوستانو دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او بعد کې به دوستانو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. دغه رقم دوستانو په ایپس اپډیټ چیکر دلته به دوستانو تاسو په ایپس اپډیټ چیکر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اوس لوډینګ روان ده. اوس که د کم اپلیکیشنانو اپډیټس راغلی وي هغه ټوټل اپلیکیشنان به دلته دی تاسو ته در وښي. ګور دوستانو د کنټیکټ بیک اپ دغه رقم اپډیټس راغلی ده د واتساپ بزنس راغلی ده دغه رقم ګور دوستانو د انشارټ راغلی ده ایزي انسټایلر سو دغه رقم گیم بوسټر سو کریک بز سو دغه رقم واتساپ سو او دا ټوټل ما په خپل موبایل کې نه دی اپډیټ کړي. اوس که تاسو غواړئ چې دغه تاسو په اسانه طریقه سره اپډیټ کړئ صرف په دوستانو تاسو په اپډیټ بټن باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو په موبایل کې اپډیټ شي. نه به تاسو پلی سټور غواړئ نه به بل شی غواړئ صرف دوستانو تاسو په اپډیټ بټن باندې کلیک وکړئ او دوستانو دغه به تاسو اپډیټ کړئ. او دغه رقم ګور دوستانو که چې تاسو په بیک باندې وځئ په ایپس بیک اپ کې به دوستانو تاسو کولی شئ چې د اپلیکیشنان بیک اپ جوړ کړئ. اوس که تاسو غواړئ چې تاسو موبایل کې هر څو اپلیکیشنان که تاسو غواړئ چې د هغو بیک اپ جوړ کړئ بعد کې که هغه اپلیکیشنان تاسو څخه ډیلیټ سي هغه بیرته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې راوړلی هم سئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو سمپل اپلیکیشن ده خو بیخي زیات کارونه تاسو درکوي. تاسو د خپل موبایلانو د خپل اپلیکیشنانو بیک اپ شولی سئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. اوس که چیرته تاسو غواړئ چې د خپل اپلیکیشن بیک اپ جوړ کړئ هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی سئ او هغه بیک اپ تاسو د ټول عمر لپاره په خپل موبایل کې سیو کولی سئ. دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ د خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاویږي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.